سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې په هغه شپږم کار باندې سره خبرې کوو کوم چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په نتیجه کې ترسره کیږي او دغه کار د تغییراتو د کنټرولو کار دی. بدون د شک څخه په هره پروژه کې د تغییراتو غوښتنه کیږي. د هغه وخت څخه چې پروژه شروع کیږي، لکه د پروژې کانسپت یا هغه خاکه آماده کیږي، د هغې نه شروع تر ختمه پورې، یا د پروژې داخلي شریکان یا بیروني یا په خپله پیرودونکي د پروژې په جوړښت او مشخصاتو کې د ځینو تغییراتو غوښتنه کوي. او هو، دغه تغییرات باید په پلان کې ځانګړی ځای ولري، لکه په پلان کې باید ورته میکانیزم شتون ولري چې دغه تغییرات به څرنګه ترلاسه کیږي، څرنګه تحلیل کیږي او د کومو چینلونو له لارې تایید کیږي او منل کیږي او بیا څرنګه تر تطبیق لاندې نیول کیږي. د تغییراتو د انسجام او د کنټرول په برخه کې د انپوت په توګه چې کوم اسناد استفاده کیږي، هغه په خپله د پروژې پلان دی، د پروژې نور اسناد دي او د پروژې گزارش دی. همدارنګه خپله د پروژې کوم پالیسیګانې او د ادارې پروسیجرونه چې دي د انپوت په توګه په دې کې غټ رول لوبوي. او د تغییراتو د کنټرول او تطبیق لپاره ځینې وسایل او تخنیکونه استفاده کیږي چې هغه د اهل خبره استفاده دی، د معلوماتو تحلیل دی، تصمیم گیری او مجالس دي. او په نتیجه کې د اوتپوت په بڼه باندې د تغییراتو کنټرول چې کله ترسره کیږي، په دې نتیجه کې غوښتل شوي تغییرات تایید او منظوري ورته اخیستل کیږي او د دغې چارې په نتیجه کې په پلان کې بدلون او نوي والی راځي او د پروژې نور اسناد هم نوي کیږي. خلاصه دا چې کله چې د انسجامو د پروژې د انسجامو د مدیریت په نتیجه کې شپږمه چاره یا د تغییراتو کنټرول دنده ترسره کیږي، نو د دې نهایي هدف په پروژې کې د تغییراتو د غوښتنې ترلاسه کول، د هغې تایید مراحل، منظوري او تطبیق دی.